أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. دا سورة بقرة 267 نمبر آیت مبارکہ صحیحہ تلاوت شوا. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والاو انفقوا خرج کلیا من طیبات ما کسبتم د پاکو آغا مالونو نا چې تاسو ګټلې دي ومما اخرجنا لكم من الارض او دا غنا چې مونږ راوستلې دي تاسو لرا د ځمکې ولا تيمموا الخبيث او قسم کوي او دردي منه تنفقون د دغه مال چې تاسو خرج کړیا ولستم بیاخذی ولا تيمموا الخبيث او قسم کوي دردي منه د دغه مال تنفقون چې تاسو خرج کړیا ولستم بیاخذیه حال دا چې نه اغستون کی اغیلا او حال دا چې نه تاسو اغستون کی اغیلرا پخپلو حق الا ان تغمزوا فيه مگر کستر کی پټ کې پاغي کې والموا پوشي ان الله غني حميد یقینا الله بحاجت ده حمید نو استایل شوه ده. دی آیت کی امر ده په انفاق کولو او د انفاق دوا قسمه اغا بیانې یو د اغینا اغا چې انسانو تجارت سره ګټلې وي اغا مال او دویم اغا چې د زمکنا کم فصل کم میوجاتو داغی نوشی نو آئی کی زکاة ورکولا او بل دا چې ورکولی شي نو هغه به قیمتي مال ورکولی شي ردی مال بیکار مالو هغه به نشي ورکولی. د دې آیتو د مخکې سره ربط او مناسبت داره مخکې انفاق ته ترغیب او داغي شرطونه او داغي مثالونه ذکر کړل نو سو د انفاق او اقسام ذکر کړي. دویم نمبر ربط مخکې د انفاق او د قبولیت د پاره شرطونه ذکر شو وسو د انفاق او د مال د پاره شرط او هغه ذکر کړي چې هغه مالو چې هغه به پاک وي حلال بیا او مال او عذیبم پکې نه کوي او مال هغه به حلال وي. الشیطان یعدکم الفقر
شیطان یروي تاسو د فقر نه ویامرکم بالفحشاء امر کوي تاسو ته په بېحایي باندې والله یعدکم مغفرة الله وعده کوي تاسو سره د بخښنې منو د خپل طرف نه وفضل او د مهربانۍ والله واسع علیم والله پراخه فضل والد علیمون پوهه دی اللهم قوینا واجرنا من خزي